کرکټ هغه لوبه چې اوس مهال د افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې زیات مینوال او لیدونکي لري. دلته په افغانستان کې د دې لوبې مینوال وروسته له هغې زیات شول چې د هیواد کرکټ ملي لوبډلې د نړۍ پیاوړو لوبډلو ته ماتې ورکړي او د افغانانو لپاره یې بریاوې ترلاسه کړي. دغه لوبه که ځوانان او پاخه عمر لرونکي خوښوي نو په ماشومانو کې هم مینوال شته. دوی د ښوونځیو د رخصتۍ وروسته بیټ او بال په لاس تر دې ځایه راځي تر څو د خپلې خوښې لوبه ترسره او له بې ځایه ګرځېدو ځانونه وژغوري. نورې ورځ مکتب ته ځو، دا جمعې ورځ راغلي یو دلته انډیوالانو سره کرکټ کوو. نورې ورځ ځو مکتب ته درس وایو او د جمعې په ورځ خپل انډیوالانو سره کرکټ ته راځو او نور داسې بې ځایه ګرځېدو نه چې نه جوړېږي. دغه لږ ورزش صحت هم لږ ګټه رسوي. د مکتب نه 12 بجې مکتب نه رخصتي کرکټ کوو، صحت لپاره ډېر ښه شی دی. دلته د نور هلکان نشې کوي، دلته کرکټ ته وکړي ښه شی دی او دلته ماله خوښې به اسمان ګربز دی. زه غواړم کرکټ لوبې وکړم. موږ باید خپل کرکټ وکړو چې ساعت بعد وشو. دلته یوازې ماشومان نه بلکې یو شمېر ځوانان هم په کرکټو لوبه اخته دي. دوی که له یوې خوا خوښ دي چې دومره ځای لري تر څو د خپلې خوښې لوبه پکې ترسره کړي، خو په ورته وخت کې د کرکټ بورډ د مسؤلینو د معیاري میدانونو د جوړېدو غوښتنه هم کوي. د 12 څخه فارغ شوی یم، نور کار روزګار نشته. دغلته راځو د ریګریشن ته کرکټ کوو او زه خپله بالر یم. بس د کرکټ بورډ د مسؤلینو څخه دغه خواهش دی چې دلته یو میدان راته جوړ کړي. زه غواړم چې څو خبرې تاسو ته ورسوم. دا میدان دی ډېرې خاورې دوړې لري. دولت نه خواهش لرم چې دا میدان جوړ کړي. خاورې دوړې دي د انسان بدن ته ډېر هغه دی ضرر رسوي. د وردګ ولایت څخه دلته راغلي یو د لوبغالي کې کرکټ کوو. د له خاطره چې له کوچګشتو د دونه منګه په امان کې دلته ساتم تیر سي دلته کرکټ کوو او د کرکټ بورډ نه دا غوښتنه لرو چې دلته یو ښه پیچ موږ ته جوړ کړي. دلته کرکټ کوم نو زه خپله بیټسمین یم. نو د کرکټ بورډ مسؤلین ته زموږ خواهش ده چې دلته موږ ته یو میدان جوړ کړي. دلته ټول خاوره ده چې د هلکان تشویق کړي چې ښه کرکټ کوي. دلته هلکان دي نو باید دا ټیم ملي ته وځي. د دوی ترڅنګ رفیع الله او صفت الله بیا د کرکټ لوبه خپله نه کوي خو د نورو د سیالیو خوند اخلي. بس کاروبار کو جمعې ورځ راځو دغلته دغه هلکان کرکټ کوي، بس لوبه ګورو خوند ترې نه اخلو. او بله دا چې دلته ډېر ښه بیټسمینان هم شته او ښه بالران هم شته. زموږ د کرکټ بورډ نه دا خواهش دی چې د هلکانو ته یو ښکلی شانې پیچ جوړ کړي تر څو د هلکان پکې وکولی شي ښه سیمه لوبه وکړي. دلته ځکه چې دلته ډېرې دوړې دي، خاورې دي، ګردونه دي، د هلکانو د صحت لپاره ډېر تاوان لري. دلته جمعې ورځ نه راځم تر څو لوبې وګورم. د یادونې وړ ده چې کرکټ او فوټبال په افغانستان کې تر ټولو ډېرې کیدونکې لوبې دي چې ګڼ شمېر هیوادوال پرې د جمعې او نورو رخصتۍ ورځو کې ځانونه بوختوي. خو د مناسبو او شنو ځایونو نشتون د کرکټ مینوالو دا سالمه ستړیا په یوه ګواښونکې چاره بدله کړې ده.